قدرمنو د موږ سکال دوه نړیوال کانفرانسونه وو، یو دا دی چې د اقلیم د تغییر یا موسمي بدلون په اړه دی چې قدرمن استادان به تخصصي مقالې سبا ورځ په هغو شپږو تالارونو کې راکوي او د موږ محترم مشران به نن د افغانستان د حق په هکله چې په دغې مورد کې لري او نړۍ سره د موږ کوم حق پاتې دی په دې برخه کې، نړۍ چې موږ سره په دې برخه کې کوم ظلم کوي او موږ چې په دې برخه کې کوم مظلومیت لرو، دا غږ به انشاءالله موږ نن پورته کوو. قدرمنو موږ دا ولیدل چې بمونه وورېدل، موږ دا ولیدل چې کورونه وران شو، موږ دا ولیدل چې د افغانستان یعنی په هر کور داسې کور نشته چې هلته شهید نه وي شوی، مګر یو بله داسې ویجاړونکې برخه موږ درلوده چې هغې نه موږ آګاه نه وو، د موږ عام ولس ترې نه آګاه نه دی او دغه برخه کې هم موږ هیڅ ملامته نه یو. دا هم عین هماغه یرغل دی لکه فزیکي یرغل، په موږ یرغل شوی دی، د موږ په موسمونو باندې یرغل شوی دی، د موږ د هېواد په بحر و بر باندې یرغل شوی دی او موږ باید لکه څنګه چې د هغې یرغل مقابله وکړه دغسې باید د دې یرغل مقابله وکړو. څوک چې د موږ خاورې ته ضرر رسوي، څوک چې د موږ اوبو ته ضرر رسوي، انشاءالله موږ به په علمي لحاظ هغې ته ودرېږو او دفاع به یې کوو او نړۍ ته به خپل غږ رسوو چې د موږ مظلومیت ختم نه دی، موږ لا هم مظلوم یو، په موږ باندې تیری کېږي.